وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم. د کندهار ښار په 14مه ناحیه کې د 850 متره کانال د رغولو چارې جریان لري. کندهار ښاروالي د خپلو انکشافي کارونو په دوام د ښار په 14مه ناحیه 5م ګذر کې د میرزا احمد خان په کلاچه کې د یو مهم کانال او 2 پلچکانو د اساسي رغولو چارې جریان لري. دغه کانال 850 متره اوږدوالي، د دیوالونو په شمول 4 متره بردوالي او د 2 متره په جګوالي سره په اساسي او معیاري ډول رغول کیږي. د دغه مهمې پروژې د رغولو چارې 2 میاشتې مخکې پیل شوي دي. تر دې مهاله 50% کارونه مخته تللي او پاته کارونه به د 2 میاشتو په موده کې بشپړ شي. اینجا که ما اول پروژه را شروع کردیم بسیار مشکلات جریان داشت، آب بسیار دک بود و لوش و از این چیزا زیاد بود و وقتی که ما این پروژه را شروع کردیم و بغل از این کانال ما زمینای زراعتی خیلی زیاد بود، از این قسمت کانال میتونستیم که همین زمینای زراعتی را ما آبیاری بسازیم و حال به بهترین کیفیت ما این پروژه را دوام میدهیم و سنگکاری جریان داره، سنگکاری به اشد و خوب طریقه جریان داره. په یاد رغنیزه پروژه کې هر ورځ 120 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. 20 کسان په مسلکي ډول او 100 کسان په غیر مسلکي ډول په کار کولو بوخت دي. و ډېر خوشاله یم، موږ په کار اخته کړی یو ځوانان د غلط لارو د غلط کارو سره ګرځولي چې موږ ډېر خوشاله یو. دا فایده موم ده ولې ځکه چې دا وخت ډېره مرداري وه، نور داسې مثال مشکلات ورسره وه، د بارانو اوبه بیا ځایه دغه کېدلې پر کورو ورتللې او دا ډېر موږ خوشحاله یم. ګڼ خلک بېکاره وو، منه په کار اخته کړي ده. د یادونې وړ ده چې دغه کانال د میرزا احمد خان کلاچې د وروستۍ برخې څخه شروع بیا د زابر تر غاړې پورې رغول کیږي. د همدې مهم کانال په رغولو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالي د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. چې دغه واله جوړه شوې ده موږ ډېر خوشحاله یو، دونه خوشحاله یو چې دا ټول خلک وایي چې په 200 کاله دا واله نه زموږ په وسه پوره وه چې موږ پاکه کړې وای، نه دا سنګکاري زموږ په وسه پوره وه. ښاروالۍ کور ودان چې د دغې ساحې پاککاري یې وکړه، اوس پلان یې پخېده شروع دي. خلک اخته دي چې د خلکو ته د خوارۍ زمینه هم برابره کړله. موږ د ښاروالۍ څخه ډېر خوشحاله یو چې داسې ځوانانو ته د کار زمینه برابره وطن افغانستان، وطن افغانستان، وطن افغانستان، وطن افغانستان.